حاجی په دې ټیم کې را سره طارق اوان صاحب موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نه غونډې له راغلې نظر څه لرې روغ او شو دغه مسله چې کوم نه تېرو درېو څلورو کالو راسره روانه وه پکې بلها مړي مو شو نن روغ او شو نو ستاسو جذبات پسې ډیره مهرباني الله تبارک وتعالی ډیر لوی رحم او کرم وکړو چې نن دا اور مړ شو. دا ډیر خراب اور لګېدلی و او دې کې ځوانان به عمره خلک هر قسمه خلک دې اور کې چې دی متاثره شو. دا نن چې دی نو د دوه خاندانو روغه نه ده، دا زموږ د ټول د خیبر پښتونخوا دپاره یو ډیر ښه پیغام دی، امت مسلمه دپاره یو ډیر ښه پیغام دی چې یاره زموږ د اپریدي برادرۍ کې الحمدلله د پښتنو په سیمه باندې روغ وشوله او دا الله پاک ډېر لوی احسان وکړو چې دغه جرګو والا سره د الله پاک ډېر خوږ وي چې دې کې چا محنت کړی دی هغوی له به الله پاک ډېر لوی اجر ورکوي چې دغه اور یې مړ کړ. دا د الله پاک ډېر لوی رحم او کرم دی. جی الله پاک دې د ټولو سره خو کړي او تاسو میډیا والا سره هم د الله خو کړي چې تاسو راغلی یې او د مېلمنو له دونه کوریج ورکوئ. د پښتنو تاریخ ګورو په وړه وړه خبره باندې جنګ او جګړې هغه خلکو ته میسج دی. ما گزارش دا دی چې وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې زه خو یو التجا کوم، زه ډېر اصلاح پسند انسان یم او زه التجا کوم چې دا پېښور کې یا خیبر پښتونخوا کې کوم ځای زموږ دښمنۍ جوړې دي موږ سیاست له ټایم ورکوو، موږ نور کارونو له ټایم ورکوو، موږ خپل کاروبار له ټایم ورکوو. د الله رضا دپاره راپاسو او شته داسې خلک چې په مینت وي په زارۍ وي لاړ شو د هغې کار خلکو درشلو کې کینو چې کم خلک دشمنو کې مبتلا دي دې وخت کې چې الله تبارک وتعالی دې وکړي چې دا روغې دې وشي. روغه اصلاح ډېر ښه شی دی ولې چې دا خو د کورنو یا د خاندانونو دشمني وي، دشمني د ملک هم ښه نه ده. نو هم پښتو یو متل دی چې یار د میږي دشمني ښه نه ده. نو زه خو دا یو میسج ورکوم چې راپاتې سي هغه اخلاصمند خلک کم خلک چې مطلب دا دی چې کروڑو و اربو روپۍ لګوي خپل ایم پی اے ایم این اے سینټ سیټ دپاره نو هغه دې راپاسي عالمان دې ورسره شي د غټ غټ عالمان دي سیاست له ډېر لوی ټایم ورکوي پاره د خدای دې سیز د ټایم ورکي او دې دشمنو ته دې رامخکې شي. دا دشمني ډېر خراب شی دی او دا دشمني چې دا نو د دې تیل چې دي ځوانان دي د دشمنۍ کې چې کومه پورې ځوانان موجود وي نو دا اور لګېدلی وي او چې کله ځوانان ختم شي دا اور په خپله ختم شي. نو دا د مهرباني وکړي چې راپاتې سي او هر ځای کې دې دغه اوبه واچوي او دا اور دې بڼ کړي دا مشران. ستاسو ډېره مهرباني شکریه.